زه تا ته یو شعر ډالۍ کوم او ستا مور ابۍ چې دی نو هغه دې الله وبخي او خدای پاک نو د مور په باره کې په باره کې خو یاره دا خو باره په ما باندې غټ ځای دی غټ زیری دی حیران یې کنو یو شعر درته ډالۍ کوم خپل شعر مې دی لاس کته کا لاس پکړه وای د چا د سترګو نه د چا کعبه پناه شوه د چا د سترګو نه د چا کعبه پناه شوه هغه اواز خاموش شو هغه څېره پناه شوه چیرې بنه د چا د سترګو نه د چا کعبه پناه شوه هغه اواز خاموش شو هغه څېره پناه شوه چیرې پناه شو ها دا به د چا سلی وي چې دا به څه قصه وي وقتی رحمان لالا دا به د چا سلی وي سلی چې ورته وي چې دا به څه قصه وي د دغه قبر خوا کې یوه لمبه پناه شوه او هغه خیمه کې چې به یو ابۍ اوسېده واوره اوس هغه خیمه کې چې به یو ابۍ اوسېده هغه خیمې ور واغس هغه خیمه پناه شوه هغه روغ په موټه پسې ورانه جوړه شوه نه خیمه دا د ابۍ خیمه ده دا ابۍ د لاس خیمه چې ده ابۍ لاړه نو خیمه هم لاړه خیمه هم لاړه پناه شوه او بل دا خبره ورسره ډبله شوه ډبله شوه دا بیا د جنګ د دور اخیستله چې هلته خیمو په هغه وخت کې اور اخیستی و نو ابۍ ډېرې ابۍ چې هغه په دغه کې مړې وې نو دا قیصه ده او بله آخري شعر به ته دا ووایم چې عالم اوس د کلي څه خاص مزه نشته دی ته ووایه عالم اوس د کلي څه خاص مزه نشته دی عالمه اوس د کلي اوس د کلي خاص مزه نشته دی زه چې به چاله تلمه زه چې به چاله تلمه لاړه هغه پناه شوه لاړه هغه پناه شوه خبره زګه خوږه شوه خبره لاړه هغه پناه شوه لږه خبره لاړه چا د سترګو نه د چا کعبه پناه شوه هغه اواز خاموش شو هغه څېره پناه شوه هغه اواز به تا اورېده که نه تا ته به وي چې زویا پلانکیا دې خوا راشه خو هغه هم پناه شوه هغه اواز یې هم لاړ د همیش دپاره دوباره بیا نه راځي الله دې مونږ په آخرت کې د خپلو میاندو سره یو ځای کړي او امین ثم امین یا رب العالمین وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین نو دا شعر د باندې څنګه ولګېد دا غزل د باندې څنګه ولګېد غزل او شعر او دا خو لا پرېږده او سړیا په مدرسه کې به چې موږ به چوټي کېده زموږ به شپږ کلمې بیان شوې پس هغې به زموږ مدرسې نه چوټي وکړو چرګې زامن خو هغه سبق وایم زموږ نه د بیمارۍ نه رانه څوک څه خبر دی د خپل کلي امام چې مې تپوس له تماشې له راغلی هغه راته اوس دا لاس داسې په ګڅه شاوت کوي دا کته ګور پېژنې څلور ګوټی او